افسر سے تخواست کوم چې خپل تاثرات موږ سره شریک کړي او زموږ دې پروګرام ته په کم نظر ګوري. کالونه نه اخلم کتونکو بخښنه غواړم. اندلیب صاحب د ټول ناول خو تاسو ته هرکلی یم په دوبۍ راتګ باندې ډېره مننه کوم. د سلطان صابر صاحب ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. نو ټیم نه ضایع کوو. اندلیب صاحب یو نظم برتی یو نظم پسې به یو شاټ غزل به ویم. د نظم عنوان دی را روان دی پښتون. د حالاتو بدلون را روان دی پښتون، پروا نشته د سر د جذبو سمندر، ډوبوي به دا غر دا شیداد او شمر، د پیرغون تکبر او د الوی د قارون. را روان دی پښتون. په ایمان به پاسي علیمان به پاسي، خوشحال خان به پاسي، عربوان به پاسي، ټول ځوانان به پاسي، اتفاق بشي ټول دا به کېږي تړون. را روان دی پښتون. رب ته مو شمل منګ اخلو بدل، د چنار او د ګل د چمن او بلبل، د مقتول له قاتل د ظالم په لټون. روان دی پښتون. ډېره مننه. د اسلام په معیار منګ ټول یو تیار، ارادې د اغیار کړو به مونږ تار تار، دا دعا د نثار د وطن پار هار رب غواړو سکون. را روان دی پښتون. ډېره مننه. د غزل مطلب چې خلیل صاحب دا ولنۍ تاسو ته ډالې ښه او باقي ټول محفل ته ډالې سره په خپل همت په ماتو خپو ولاړ یم، په خپل همت په ماتو خپو ولاړ یم او تل به په ننګ د پښتنو ولاړ یم. ډېره مننه. او د وخت ستم ته لکه غر په شانتې، د وخت ستم ته لکه غر په شانتې، مقابله کې له مودو ولاړ یم او سامراج ته سترګې هر وخت برندې ساتم، سامراج ته سترګې هر وخت برندې ساتم او ورته په څوکو د نیزو ولاړ یم. ډېره مننه ګوګرجان. سامراج ته سترګې هر وخت برندې ساتم، ورته په څوکو د نیزو ولاړ یم او د ننګیالو په قافله کې به ځم، د ننګیالو په قافله کې به ځم، کلک به په ژبه د پښتو ولاړ یم. د ننګیالو په قافله کې به ځم، کلک به په ژبه د پښتو ولاړ یم. او خلیل صاحب چې حق ته حق وایي نثار مومنده، چې حق ته حق وایي نثار مومنده، ځکه په سب کې د هغو ولاړ یم. ډېر خیال، ډېر زبردست، ډېر زبردست. سیاست ګڼمه شغل د مړو، سیاست ګڼمه شغل د مړو، او وسې ځان پې کتبا وړو وړو، او جیب زمونږه جیل زمونږه او جنگ زمونږه، پورته خیږي لیډران په دې څېړو، او اوس لیډر په لنډ کروزر پسې روان